السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا تر ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګوري. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دوستانو، نن د واتساپ د یو بل نوي اپډیټ په باره باندې معلومات درته وړاندې کوم. دوستانو په واتساپ کې یو ځل بیا اپډیټ یا بدلون راغی، هغه هم د واتساپ په ګروپ کې. دوستانو یو په زړه پورې بدلون ده. دوستانو راځئ زه یې تاسو ته ښیم، نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو که څه هم داسې لوی بدلون نه ده، خو بیا هم تر ډېرې اندازې پورې په زړه پورې بدلون ده، ځکه چې د ډېری کسانو به دا شاید خوښېږي. د دې څخه وروسته دوستانو کله چې موږ او تاسې په واتساپ کې خپل ګروپ جوړ کړو، کله چې په ګروپ جوړ کړو موږ دلته زه اډمین یم. مثلا زه یې مثال درته وایم، زه په دې ګروپ کې اډمین یم، په دې ګروپ کې داسې اپډیټ راځي چې کله دلته زه کولی شم په دې ګروپ سیټینګ کې زه دلته داسې چینجنګ کولی شم، داسې دغه کولی شم چې دا میسجونه چې دي دلته سین میسج د ګوري دوستانو، چې دا اوس هر څوک دا میسج را لېږلی شي او هر چاته کولی شي. خو د دې وروسته به داسې سیټینګ پکې راسي دوستانو چې کله موږ او تاسې دلته یو څوک میسج را واستوي، اډمین کولی شي چې هغه میسج ټول ګروپ ته دې راسي، که دې یوازې اډمین ته راسي. نو د دې څخه وروسته په 2020 کې به انشاءالله په واتساپ کې داسې اپډیټ راسي، داسې تغیرات پکې راسي دوستانو، چې هغه به نو هر څوک اډمین کولی شي د هر چا میسج یو ځلې وګوري او بیا یې واتساپ ګروپ ته ایله کړي یا یې پرېږدي تر څو بیا یې نور کسان هم وګوري، چې ډېر په زړه پورې اپډیټ دی دوستانو. په ډېرو ګروپانو کې خلک بیا د ګروپ له هغه خپل اصولو څخه سرغړونه کوي، نو په دې توګه د دې لپاره ډېر په زړه پورې تغییر پکښې راځي. نو بله خبره دا دوستانو، زه تاسو ته ډېری وخت د واتساپ د اپډیټ په باره باندې معلومات در وړاندې کوم، خو هغه بیا په دلې نه پکښې پلي کېږي. هغه د دې وجې چې دوستانو چې په افغانستان کې ډېر وروسته دا زموږ هېوادونه، هغه هېوادونه دوستانو چې په دې سوشل په دا نیټورک کې په دا انټرنیټ کې دوستانو ډېر زیات پاته دي، په دې کې ډېر وروسته دا کوم دغسې پلي کېږي په پرمختللو هېوادونو کې دوستانو د لومړي ځل لپاره کېږي. نو تاسې به ډېری وخت دا فکر کوئ چې زه درته د یو پیج په باره باندې معلومات درکوم، خو بیا هغه سر ته نه رسېږي. نو دوستانو شاید تاسې به لیدلي وي ډېری وخت داسې شوي دي. نو مننه دوستانو، دا ویډیو کوم خوښ شوي لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پرې د الله